بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې 12مه څنګه ده؟ یعنې دا چې د 12مې په ورځ باندې خیراتونه کول دا څنګه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د 12مې په ورځ کې خیراتونه کول جائز دي، البته په دې نیت چې په دې ورځ باندې د خیرات ثواب تر نورو ورځو زیات نه دی، او کچېرې په دې ورځ باندې څوک جشنونه جوړوي یا ځینې ناروا پروګرامونه جوړوي لکه بریلویان، هغه جایز نه دي. او کچېرې څوک په دې ورځ باندې خیرات وکړي په دې نیت نه چې ثواب یې زیات دی، په دې نیت چې دا ورځ د میلاد ده او دا ورځ د دې پلمه او د دې باعث سي چې خلک سره راټول سي، د پیغمبر علیه السلام سیرت ابلاغ کی او د پیغمبر علیه السلام چې کم هدایات دي هغه خلکو ته تبلیغ سي، دعوت یې وسي، په دې نیت سره راجمع سي، نو بیا څه ممانعت نسته، خو په دې شرط چې د ثواب د فضیلت بلابود نیت نه وي. یعنې دا چې په دې ورځ باندې خیرات کول، مجلس کول، ختم کول جائز دي، ثواب لري، خو تر نورو ورځو د بلابود ثواب نیت به نه کوي، ځکه په دې اړه باندې چې د دې ورځې د عبادت یا د عمل ثواب یا د خیرات ثواب زیات دی. کوم حدیث یا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول ثابت نه دی. خپل امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو ائمه مجتهدینو دغه ورځ په دغه ترتیب نه د لمانځلې. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.